دغه پروژه چې کومه ده تقریبا څه کم 3 جریبه کې موږ پلان نیولی چې دې کې عصري سونا هاوس د لامبو هاوس او هغې نه په هغو خوا باندې رستورانت کافي شاپ او یو مجهز سوپرمارکیټ دا موږ په پام کې لرو. اجاره دهي قرارداد دی، په اجاره باندې موږ دغه ځای نیولی چون چې دغه د خوست هغه چې ده دلته موږ په دې شي باندې دوه مثال نه لرو، نه سونا لرو، نه یو ملي او سټنډرډ رستورانت لرو او نه یو جیم د ورزش دپاره یو کمپلکس موږ دلته لرو چې هغې کې څو رقمه ورزش دی. که تاسو ورسره بلد یاستئ سنوکر کلب به دلته جوړېږي د ځوانانو دپاره. اکثریت ځوانان زه د خوستوال وینم چې په کابل کې سنوکر ته راځي او بالینګ به جوړېږي. نو موږ دغه کله چې دغه پروژه موږ کوو 1.5 میلیونه افغانۍ د موږ په دغه کې ده او د هغې نه وروسته موږ نور کوشش کوو چې د ځای ته پراخي ورکړو، دلته یو ښه پارک جوړ کړو، دلته یو ښه د ځوانانو دپاره یو د تفریح ځای جوړ کړو. نو توکل په خدای د تاسو خوستوالو په همکارۍ باندې، تاسو ځوانانو په همکارۍ باندې. افغانستان په هر ګوټ کې چې پرمختیایي پروژه افتتاح کېږي دا زموږ کور ده، ولو که هغه په بدخشان کې هم وي. نو د خپلو قدرمنو سرمایدارو نه صمیمانه او احترامانه هیله مو دا ده چې دلته ورونو تاسو پانګونه وکړئ، دلته باید تاسو حیاتي پروژې په کار واچوئ تر څو د خوست د ولسونو دپاره یو خوا د کار زمینه مساعده شوې وي، د بلې خوا مو هغه خدمات خپلو خوشمېشتو ولسونو ته وړاندې کړي وي چې څنګه د دوی په نوم باندې خاطر. دا خبر خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده د خوست لپاره، بلکې د خوستی ولسونو لپاره، د ځوانانو لپاره، هغه خلک چې تر خوست نه تلل تر کابله هلته لکه مثلا دلته تجار چې یادونه وکړه چې هغه لوبې چې خود خوست کې نه کېږي، هغه سپورټ چې خوست کې نه کېږي انشاءالله دلته به کېږي او دلته سټنډر هوټل جوړېږي. مثلا دلته سونا نشته، بعض ځوانان د خواهش د ذوق د شوق د کابل ته پسې ځي. نو دا تر ټولو ښه خبره دلته ده چې موږ تاسو په خوست کې ولرو سونا، رستورانت او بعضې هغه تفریحي ځایونه چې تجار صاحب یادونه وکړه. تقریبا په دا کې ډېر کاریګر یعنې ډېر پرسونل لوګي، مثلا سونا برخه ده او د سپورټ برخه ده او رستورانت برخه ده. ډېر نور ځایونه هم شته. اوس که څه داسې یو تجار راوړاندې شي د واده سالونونه دلته نشته چې یو پراخه سالون موږ ولرو هغه په خوست کې نشته، نو ډېر خوند به وکړي. دا د خوست لپاره یو ښه ځای دی. په خوست کې د واده سالونونه نشته، که ډېری دلته ښاري ژوند مخ په وړاندې ځي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د واده هغه ځایونه نشته چې یو څه ډول په کار ده چې هغه واده ترسره شي. مثلا میلمه پالنه دومره نه کېږي ځکه ځایونه تنګ دي. نو که دغه واده سالونونه جوړ شي دا به ډېر خوند وکړي.